14مه برخه. ښه مې نه ګڼله چې تا ته د خپل تیر ژوند کیسه ووایم. ما پر خپلو تیرو یادونو خاورې اړولې وې، خو اوس چې را برسېره شوي مجبوره یم چې سپین درته وغږېږم. وروسته ستا خوښه ته پرېکړه وکړه، هر څه چې ته غواړې زه یې منم، خو لومړی باید زما خبرې واورې. ګلالۍ غلې وه. جمال یو سوړ اسویلی وویست. ورو یې وویل: زه کوچنی وم، زما 2 ورونه مړه شول. دوی تر ما مشران وو، یو 2 کاله او بل هم 3.5 کاله. د هغوی څېرې مې سمې نه دي په زړه. هر څومره چې فکر وکړم د هیر شوي خوب غوندې په یاد نشم راوړلی. مور مې راته ویل چې تاسو 3 سره پر یوه وخت شري ونیولئ، دوی مړه شول او ته خدای ژوندی پاتې کړئ. زه ورو ورو لویېدم. بیا داسې وخت هم راورسېد چې د لمبېدو په وخت به مې پرتوګ اغوست. په 15 کلنۍ کې مې پلار جومات ته ولېږلم او په 6 کلنۍ کې یې د مکتب کتابونه راته ونیول. پلار مې جدي سړی و، ډېر یې نه خندل او زما نه په زړه کېږي چې کله دې یې زه ښکل کړی یم، خو په زړه کې ورباندې ګران وم. په دې خبره هغه وخت وپوهېدم چې یوه شپه ناروغه شوم. ښه مې په زړه دي. پلار او مور مې تر سهاره راته ناست وو او ما په لومړي ځل د پلار په سترګو کې اوښکې ولیدې. پلار مې نالوستی و، مکتب یې نه و ویلی، خو په حساب کتاب کې ښه پوهېده. د خروارانو حاصلاتو زکات به یې د خپلو ګوتو په شمېرلو رایست او د پیسو په ګڼلو شمېرلو کې تکړه و. زموږ ځمکې ډېرې وې، ځان ته کاریز مو درلود او د ځمکو کرل، ریبل او اړول د یوه دهقان له وسه وتلې خبره وه. په ځمکو کې به 3 جوړې غوایي ګرځېدل. پلار مې په ځوانۍ کې ښکلې څېره درلوده، هډور سړی و، چنګ بریتونه یې لرل او ځان یې ښه ساته. د یو سپین اس درلود چې خالو یې باله. دا اس پر پلار ګران و او کله کله به ښکار ته پر اس پور تلو. خو وروسته جګړې زور ونیو. پلار مې ټوپک وتاړه او له څو نورو کلیوالو سره غره ته وخوت. دی به ډېر کم کور ته راته، کله کله به د شپې راښکاره شو او سهار په خړه به له کلا ووت. کور ما ته راپاتې و او د حاصلاتو د اخیستلو په وخت به دهقانانو زه پټي ته ورغوښتم. هغه وخت د 9 کالو وم. په دې کارونو دومره نه پوهېدم او دارنګه حسابونو خوند نه راکاوه. ډېر وخت به مې په لوبو تېراوه، خو کله کله به مې د پلار له ویرې د مکتب کتابونه هم راخیستل. موږ به د جومات تر ونو لاندې سبق وایه. معلمان مو د نږدې کلیو اوسېدونکي وو او پلار به مې له هغوی څخه زما د سبقونو په اړه پوښتنې کولې. یوه ورځ مې په پټو کې یو سړی ولید او وروسته وپوهېدم چې هغه زموږ نوی دهقان دی. دی ملنګ نومېده، په عمر پوخ، جګ او هډور سړی و. لمر سوځولې څېره یې درلوده او د مټو غوښې یې سره تاو شوي وې. څه موده وروسته نوي دهقان خپله کډه راوسته او په دښته کې یې زموږ په زاړه چمبر کې واړول. په هغه ورځ مې مور له څو پاستو سره یوه کټوه مستي راکړه. رایاده یې کړه چې دا د نوي دهقان کور ته یوسه، د دوی کډه نوي راغلې ده او غرمې ته به یې څه نوي پاخه کړي. دروازه یوې کوچنۍ نجلۍ راته خلاصه کړه. 6 کلنه به وه. هغې غټې خړې سترګې درلودې او تر سترګو یې توره اوږده باڼه راتاو وو. ما په لومړي ځل رڼا ولیده. جمال غلی شو، ستورو ته یې وکتل، سترګې یې څو ځله ورپولې او خپلې خبرې یې پسې وغځولې. رڼا به کله کله له خپلې مور سره زموږ کره راتلله. مور یې ګردي ښځه وه، پراخ تندی یې درلود او خوله یې له خندا نه سره ورتله. دی به زما له مور سره خبرې کولې. هغه دینداره ښځه وه، د لرګي تسبیح به یې اړولې او د پیغمبرانو ځینې کیسې یې زده وې. ویل یې چې د ملا لور ده او د دین ځینې خبرې ورمعلومې دي. مور به مې غوږ ورته نیولی و او له هغې سره یې ساعت تېروو. خو رڼا به له ما سره ناسته وه، هغه مې نه خوښېده. شوخه وه، خبرې یې ډېرې کولې او زه به یې لوبو او درسونو ته نه پرېښودلم. خو وروسته به یې راتلو ته خوشحاله وم. دا نه چې راباندې ګرانه وه، په زړه کې مې د پخوا غوندې نه وه ورسره جوړه، خو نجلۍ ډېره منونکې وه.
هره خبره یې منله. کله به مې بیزو ورنه جوړ کړه، کله پیشو او کله هم خره. خپل کتابونه به مې پرې بارول، دی به هیڅ نه ویل. خندل به یې او زر نه مرورېده. ما به زوروله، څپېړې به مې ورکولې، خو رڼا به خپلې مور ته څه نه ویل. خو وروسته چې به زموږ کور ته رانغله، له زړه به ورپسې خفه وم. بیا زه هم ورو روږدي شوم. د هغوی کور ته به ورتلم. پلار یې مهربانه سړی و. د هغه تر مخ به مو منډې وهلې، ساتیرې به مو کوله. یو دوه ځله مو ډکې پیالۍ واړولې، خو ده هیڅ خشکه نه کوله. لویه حوصله یې درلوده او کله کله به یې زما پر سر لاس تېراوه. دا یوه کوچنۍ کورنۍ وه، مور، پلار او یوه لور. دوی نیستمن خلک وو. پردۍ ځمکې یې کرلې، خو بیا به یې هم خندل او له وچې ډوډۍ او چایو به یې خوند اخیست. ما خپل کور هیڅ وخت داسې خوشحاله نه و لیدلی. رڼا ورباندې ګرانه وه، هغه یې غم ته نه ورکوله. پاکه یې ساتله او ان د خولې ګوله به یې هم ورباندې لوروله. زه او رڼا به کله کله په کادانه کې د وچې رشقې سر ته ختلو. لاندې به پروړه اواره وه او د ټوپ وهلو پر وخت به نه جوبلیدلو. ویښته او جامې به مو له خلو ډک شول، خو د هغې مور به هیڅکله خشکه نه ورته کوله. په ناز به یې د رڼا پر سر لاس کېښود او په لنډه شیبه کې به یې جامې وربدلې کړې. دوی یوه اوزه درلوده. رڼا به کله کله پټو ته بیوله، زه به هم ورسره وم او موږ به ډېر وخت په لوبو تېراوه. یوازې یوه اوزه وه، دومره سر به مو نه پسې ګرځاوه، او که به د چا پټو ته ورګډه شوه بیا یې هم باک نه و، خوا یې نه بدوله. موږ خوشحاله وو، غم مو نه پیژانده او کله کله به مو په جنت کوکیو سپینو پتنګانو پسې منډې وهلې. د لوبو سامان ته مو هم کوم ضرورت نه درلود. ان هډوکي به مو هم په درد خوړل کېدل او له ځمکې څخه یې د چینجو د رایستلو لپاره ښه کار ورکاوه. لوږه مو نه پیژندله. منډې به مو وهلې، پوندې به مو د وښو له لاسه تکې شنې وي او د شوتلو له خوړلو به مو خوند اخیست. موږ زړور وو. بمبرې غومبسې به مو بوټولې. بیا به د ونو تر شا غلي شو او په هغو لارویو پسې به مو پټ پټ خاندل چې له غومبسو څخه به یې منډه اخیسته. موږ ورو ورو لویېدلو. د پخوا غوندې به مکتب ته تلم او له رڼا سره به مې لوبې کولې. بیا یو وخت د مکتب له درسونو سره زموږ کور ته یو معلم هم راته و. دی په انګریزۍ ښه پوهېده. ماشومان یې هم د کلي تر نورو هلکانو پاک وو او هر چاته به یې سلام وایه. دی مامور غفور نومېده او خلکو ویل چې د کابل له جګړو څخه را تښتېدلی دی.